خوست او پکتیا ولایتونو کې د ډیورند کرښې د څیرمه د افغان او پاکستاني ځواکونو بریدونه د دواړو هیوادونو په خیر نه دي. شنونکي وایي پاکستان ته معلومه ده چې افغانانو کله هم خپل وار چاته نه دی پرېښی او متقابل برید باندې کړی دی. دوی زیاتوي پاکستان سره که څه هم اړیکې خراب دي او په دې ډول بریدونو سره دې نه غواړي اړیکې نورې هم ترینګلې کړي. پاکستان که هر څومره مشکلات دلته لري یا کومې ستونزې لري هغه باید د ډیپلوماټیکو لارو نه اسلامي امارت مسؤلینو سره شریک سي او بیا متقابل احترام باید یو بل ته قایل سي. که چیرې دغسې حملې کیږي یا جنګونه کیږي ځکه دا معلومه ده چې افغانان هیڅکله هیڅ چاته خپل وار نه ده ورپرېښی. که چیرې دوی حمله کوي او بیا بیرته موږ حملې پرې کوو دا دواړو ملکونو په خیر نه دي ځکه موږ ډېرې رشتې سره لرو او ډېر غټ سرحد سره لرو او ډېر مشترکات سره لرو او بیا دا جغرافیه بدلېدلی نه سي د دوو ملکونو په حیث یا دوو ملکونو په حیثیت. شنونکي زیاتوي افغانانو باندې برید بیرته بدله لري او دا کار د دواړو هیوادونو په زیان دی خو متقابل احترام اړین دی او د افغانستان حریم ته دې درناوی وکړي او بیا دې دا ډول بریدونه نه تکراروي. په افغانستان باندې برید کول د افغانستان حریم نقصول نو خامخا افغانان دا زغم نه لري او بیرته په بدل خپل اخلي نو دغه یو تعرض یو حمله پر دې باندې شوې ځکه اوسني شرایطو کې همدغه امکانات افغانستان لري چې له پلې پیاده اردو نه استفاده کوي ځکه هوایي ځواک یا جیټونه دوی سره په لاس کې نشته او که چیرې وای اوس به دا دې عمل ته هم لاس اچولی وای. متاسفانه چې دا هم د دواړو ملتونو په تاوان ده بېګناه وګړي پکې وژل کیږي نو دې کې ډېر پکار دا ده چې افغانان دې ته مجبوره نه کړي چې خپل بدل واخلي او پاکستان هم باید نور د افغانستان حریم نقض نه کړي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو ده. نو هر مشکل هر څه چې لري راځي د خبرو اترو له لارې د حل کړي. ارګ بیا په یوه خبرپاڼه کې ویلي دی اسلامي امارت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو خلکو او خاورې ساتنې او مشروع دفاع حق لري. د خبرپاڼې له مخې اسلامي امارت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او له هغو اقداماتو باید مخنیوی وشي چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي او ثبات له منځه وړي. دا برید د پاکستان د هغو هوایي بریدونو ځواب دی چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په برمل ولسوالۍ کړې وه. افغان چارواکو ویلي چې په دغه بریدونو کې 52 کسان شهیدان شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي د دغه برید ډیری قربانیان د وزیرستاني کډوالو ښځې او ماشومان وو. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي و چې دغه برید بې ځوابه نه پرېږدي.